شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن. زموږ د هندوستان په بزرګانو کې معمول د بزرګانو دا چې دغه آیت شریف ربي اني لما انزلت الي من خير فقير دا د هغه چا د پاره چې نکاح ونه لري که ښځه وي که نر وي او دا په پابندي باندې روزانه یویشت واره ووایي نو الله سبحانه وتعالی به ډېر ژر هغه ته د نکاح بندوبست وکړي او دا چې ما چاته ښودلی دي تجربه په دې باندې شاهده ده چې تر 10 ډېر مثالونه یې زه داسې لرم چې ما چاته ښودلی دي د یوې میاشتې په جریان کې الله تعالی د هغه د نکاح بندوبست کړي ولو که د هغه د دوهم واده ضرورت وي نو حضرت موسی علیه السلام دا دعا وکړه يا رب نور به دربنا